د خوست کرنې ریاست چارواکي وايي چې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د یاد ریاست د مالوماتو له مخې په یاد ولایت کې 12,000 جریبه کرنیزه ځمکه شتون لري چې له جملې پر 12,000 جریبه ځمکه باندې غنم کرل شوي وو. ورته مهال دوی زیاتوي چې موږ په مرکز او بېلابېلو ولسوالیو کې د اصلاح شوي تخمونو مرسته کړې ده. نو دغه د ډېرو بارانو وجه ده او په وخت باندې بله وجه دا ده چې په وخت باندې د تخمونو او د کادونو رسیدګي وسوه او بل په وخت باندې بزګرانو ته عامه پوهاوی ورکړل شو چې هغوی له تخمونو له اصلاح شویو تخمونو څخه له استعمال او له ګټې اخیستنو څخه خبر شو. له دې سره په څنګ کې د سرو ورکولو تورو سپینو سرو ورکولو له ګټې څخه خبر شو. نو دغه ټولې وجې هغه وجې وې چې سږ کال الحمدلله د تېر کال په پرتله موږ د غنمو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی ده. هممهاله هغه بزګران چې د کرنې ریاست له لوري ویشل کېدونکي اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرو څخه بې برخې دي د دې غوښتنه کوي چې له دوی سره د په یاده برخه کې همکاري وکړي څو په دې سره یې حاصلاتو کې زیاتوالی رامنځته او په دې سره یاد ولایت خودکفا شي. کوم تخمینه چې د زراعت د وزارت طرفه دهقانونو ته ورکړل شي هغه د هغې غنمې د هغې فصلي حاصلات نسبت هغې ته چې هغه په وطني تخمې سره په وطني اصولو سره کرل شوي وي نسبت هغې ته ډېر زیات دي. موږ د امارت د مشرونو نه دا هیله کوي چې هغه تخمینه چې د خارج نه راځي دهقانونو ته په مناسب وخت ورسوي سره ورته ورسوي تر څو زموږ د وطن غذایی محصولات زیات شي د پردی خلکو نه می خلوص شي د بېدیا نه می غلې وارد نه کړي. موږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته اصلاح کړي تخمونه وکړي سر یار وکړي ښه خاطرات نه لرو چې اوس خلکو ته یې ورکړي دي تخمونه خو موږ ته نه دي رسېدلي. ښه په ښه قربازون یو خو موږ ته پرې چا نه دي راکړي. خوست چې 12,000 هکټاره کرنیزه ځمکه لري د کرنې او مالدارۍ ریاست په پلان کې لري چې راتلونکي کال په 20,000 بزګرانو باندې اصلاح شوي تخمونه وویشي.